نن به په ملیریا بیماری باندې خبرې کوو ځکه چې ملیریا ډیره زیاته شوې ده. نو چاته هم چې ملیریا وشي نو کم داسې علامات دي چې په انسان باندې په شروعات کې راځي. نو په هغه باندې درې قسمه تبه راځي. کم ته چې فیور ویلی شي، په اول په هغه باندې ډیره زیاته ګرمه تبه راځي او د هغې نه بعد د انسان چې کوم وجود دی د هغه یخني کېدل شروع شي او یخني تر دې حده پورې هم د انسان کېږي چې د هغه کوم وجود دی دا په رپېدو باندې د یخنۍ د وجې شي او د هغې نه بعد بیا د انسان نه خولې هم را شروع شي او د هغې نه بعد د انسان چې کم سر دی په هغه باندې ډېر زیات در راځي. د انسان چې کم نرۍ اډوکې دي، کم جوړونه دي، په هغه باندې ډېر زیات در را شروع شي او د دې سره د انسان د خولې چې کم خوند دی دا مزه مزه پیکه کېدو او څښا کېدو طرف ته روان شي، یعنې چین شي. او د دې سره د انسان چې کم سترګې دي هغه دننه طرف ته سوی او در کوي او که چیرې انسان په ټایم باندې علاج ونه کړي نو ملیریا بیماري تر دې پورې تللی شي چې انسان ته ډایریا لګولی شي، یعنې کم چې د هغه خېټې ترتیب دی دا خرابولی شي. نو که چیرې دا علامات تاسو ته وي نو تاسو ته پکار ده چې تاسو د ملیریا والا ټیسټ وکړئ. خو په اول هفته کې کم چې سټپ وایز ټیسټ د ملیریا والا وي نو دا پازیټیو نه راځي. نو دا پازیټیو ولې نه راځي؟ په دې کې دننه یو پوینټ دی. نو که چیرې د دې باره کې تاسو ته معلومات وي نو ماته په کمنټ کې ووایئ او که چیرې تاسو ته معلومات نه وي نو تاسو زما نه په کمنټ کې تپوس کولی شي. شکریہ. الله حافظ.